السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل ټکی کام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم خبرونه. د کابل ادارې له زندانونو څخه 102 تنه نور طالب زندانیان آزاد شوي دي. د سره د ټولو خوشی شویو طالب زندانیانو شمیر 850 تنو ته ورسید. د طالبانو له لوري بیا په کندهار ولایت کې د کابل ادارې 60 تنه عسكر آزاد شوي دي. طالبانو د برېښنا شرکت پر کارکونکو شوی چاودنې د کابل حکومت د خپل منځي کشوګیر پایله بللې. خپل سره وسلوال عبدالحمید خراساني د امرالله صالح په هڅو له زندان څخه آزاد شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو راوتل د مهالویش سره سم روان دي. امریکا د ایران لوري د افغان مسافرو پر وژلو اندېښنه ښودلې او دا یو ستر بشري جنایت بللی دی. امریکا د کرونا وایروس له امله $3 تریلیون پور اخلي. د مصر په سینا سیمه کې په روانو پوځي عملیاتو کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو په